دلته موږ ته ویل سوي دي د عددونو په محور باندې 15.90 سلم په نښه کړئ. 15.90 سلم یا هم 15.9. دلته موږ د عددونو محور د 15.8 څخه بیا تر 6.0 پورې لرو. که فکر وکړو د 15.9 عدد باید د 15.8 او 6.0 ترمنځ د واټن په نیمایي کې وي. د دې دوه عددونو ترمنځ د واټن نیمایي برخه دا ځای دی، یعنی دا ځای مو 15.9 دی یا هم 15.90 سلم دی. که دلته د عددونو محور ته وګورو، د 15.8 او 15.9 ترمنځ دا واټن 1/10 ښیي یا هم 1/10 ښیي. همداسې د 15.9 او 6.0 ترمنځ دا واټن هم 1/10 ښیي یا 1/10 ښیي، چې دا 1/10 واټن موږ په 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 په 10 مساوي برخو باندې ویشلی دی. یعنی دا هر کوچنی واټن به د 1/10 برخه وي یا د 1/10 برخه وي، چې د 1/10 برخه 1/100 کېږي، یعنی دا هر کوچنی واټن 1/100 ښیي. نو که داسې یې وشمېرو چې 15.1 15.2 15.3 15.84 15.85 15.86 15.87 15.88 15.89 او 15.90 بیا به هم 15.90 یا هم 15.90 سلم او یا هم 15.9 ته راورسېږو. راځئ یو بل مثال به کار کړو. د عددونو په محور باندې 2.8 په نښه کړئ. 2.8 سلم یا هم 2.8 سلم. دلته موږ د عددونو محور د 2.8 او 3.0 ترمنځ لرو. د 2.8 او 3.0 ترمنځ د واټن نیمه برخه به دا ځای وي، چې دا ځای به 2.9 وي، لکه څنګه چې په تیر مثال کې مو لیدل. نو دلته موږ غواړو 2.8 د عددونو محور باندې په نښه کړو. موږ ویل چې دا هر کوچنی واټن 1/100 ښیي یا 1 سلم ښیي. نو کولی شو داسې یې وشمېرو: 2.81 2.82 2.83 2.84 2.85 2.86 2.87 دا ځای به 2.8 وي. 2.8 کولی شو همداسې دوام ورکړو: 2.88 2.89 بیا هم 2.9 2.8 مو د عددونو په محور باندې وښودل. یا هم کولی شو موږ د دې متن څخه په کار اخیستلو 2.8 د عددونو په محور باندې وښیو. دلته موږ ته ویل سوي دي موږ پورته د عددونو محور د 2.8 څخه تر 3.0 پورې رسم کړی دی، چې په 10 مساوي برخو ویشل سوی دی. موږ ویل چې د 2.8 او 3.0 ترمنځ د عددونو محور دا واټن په 10 مساوي برخو باندې ویشل سوی دی. تر دې ځای پورې دلته 10 مساوي برخې، د دې ځای نه وروسته بیا تر 3.0 پورې بیا هم 10 مساوي برخې. د عددونو محور په 10 برخو ویشل شوی دی، چې دا معنا لري د عددونو د محور هره برخه، که غواړو د عددونو د محور هره برخه پیدا کړو، باید د 3.0 څخه 2.8 تفریق کړو او په 10 مساوي برخو باندې وویشو، چې بیا به هم 0.01 سلم یا 1/100 په لاس راکړي. دوی دلته موږ ته ویلي دي چې دلته دا هر کوچنی واټن د دې دوو خطونو ترمنځ دا واټن 1/100 دی یا هم 1 سلم ښیي، چې موږ مخکې هم په دې باندې پوهېدلو. راځئ یو بل مثال به کار کړو. د عددونو په محور باندې 0.28 سلم په نښه کړئ یا هم 0.12 سلم. دلته د عددونو محور د 0.12 څخه بیا تر 0.3 پورې لرو. د 0.12 او 0.3 ترمنځ دا واټن 1/10 یا هم 0.1 دی، چې دا 1/10 موږ په 10 نور مساوي برخو باندې ویشلی دی. دا 1/10 واټن موږ په 10 نور مساوي برخو باندې ویشلی دی، چې دا هره برخه 1 سلم ښیي. دا هر کوچنی واټن 1/100 ښیي. نو د تیرو مثالونو په څیر بیا هم کولی شو داسې وشمېرو چې 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27
0.2 به دا ځای وي. یا هم موږ ویل چې 0.28 سلم کولی شو 0.28 سلم داسې وښیو چې که چیرې د 0.12 عدد داسې وګڼو چې 0.0 سلم نو 0.28 سلم به داسې وښیو چې 0.21 سلم 0.22 سلم 0.23 سلم 0.24 سلم 0.25 سلم 0.26 سلم 0.28 سلم بیا هم 0.28 سلم.